دا د امن امان په حواله دی. بیګا چې کم دلته واقع شي دا د دې نه موږ ناشنا نه یو. تیر په 2007 کې هم دا مسلې موږ ډېرې لیدلې دي. اول زموږ پولیس ټارګېټ شو، نو یې زه پولیس ته پرېږدوه. بیا خان ملک ټارګېټ شو، عوام یې زه خان ملک ظلم کړی. بیا چې په عوامو شروع شوه نو حالات چېرته لاړو موږ IDP شو. نن دا مسله نه د عوامي نیشنل پارټۍ ده، نه د جماعت اسلامي ده، نه د جماعت علما ده، نه د PTI ده، نه د بل چا ده، نه د بل چا ده. دا زموږ د امن امان مسله ده. که تیر پیر که موږ وتیو د دې خاورې لپاره، د دې خپل مستقبل لپاره، دې پېرې به راټول سرعت وړاندې کوي. په الله مې د قسم وي که موږ انچم وخوځوئ. بله دا که ته د ډالرو لبې کې که ستا خزانه خالي ده، د پښتون وینه دونه ارزانه نه ده چې ته راځې او ته به دلته دا ډرامې جوړې او دا ډرامې پسې به ډرامه او په ډرامه پسې به ډرامه او ته چې دا خلک به پوهېږي نه. ستا ملک عمر لا که ساتلی پښتون ساتلی، دا پښتون دومره مه مجبوروه چې دی په بغاوت سر شي. مهرباني وکئ دا ډرامې یو بندې کوئ. موږ خپل ولس د خپل پولس سره شانه په شانه ولاړ یو. یو خبره مې واورئ، په دې ټایم کې پارټۍ ته مه ګورئ، کس ته مه ګورئ. چې څوک هم کال ورکوي، په کوم ځای کې هم کال ورکوي، راوځئ په جمع راوځئ. د نشاط چوک جلسه چې وشوه 3-4 کاله 2-3 کاله حالات ټیک وو. ولې چې د موږ د سوات خلکو اتفاق وکړو. دې پېرې هم زما په نسبت دې ملګرو وویل چې ولسي پاڅون له پکار ده چې یاره درنه وکړي. ولسي پاڅون له نه، زموږ د ټول سواتو عوامو له پکار ده چې راوځئ په جمع راوځئ او د هغې پورې به ناست یو تر څو پورې چې موږ سره دا خبره موږ یقیني شي نه وي چې په سوات کې امن امان وي. بیګانۍ کومه سخته واقعه کوم ظلم چې شوی دی د پولیسو سره، د هغوی په چوکۍ باندې حمله شوې ده او یو پولیس چې هغه پکې شهید شوی، یو زخمي دی. نو د دې موږ په سختو ټکو کې غندنه کوو او کوم حکومتي واکداران چې کوم دي هغوی باندې دا غږ کوو چې یاره زموږ کومه دا پښتنۍ خاوره چې ده په دې باندې امن چې کوم دی دا د یقیني کړي. که دوی پر که امن نشي یقیني کولی نو بیا چې کوم دی موږ به اول احتجاجونه کوو، خپل هغه د تګلاره به دغه کوو. او که دغې نه پس هم نه کېږي نو بیا موږ له دې خاورې د امن ساتلو چل راځي، بیا موږ اخري هدف پورې ځو. اصل کې دا د پولیس چې کوم دی د امن دلته یو قسم له کلک نیولی دی. دا په امن کې دلته امن راوستو کې چې کوم دی یو ښه کردار لوبوي او کم خلک چې امن نه غواړي دلته نو هغوی ته دا یو دیوال جوړ شوی دی. نو دغه دیوال یا دغه رکاوټ نه منځ نه وړه غواړي. نو موږ پولیس ته وایو چې یاره موږ هم په شا ولاړ یو، تاسو هېڅکله چې کوم دی په ذهن کې دا را نه ولئ چې یاره موږ یوازې یو یا موږ کمزور یو. موږ به سره هر وخت ولاړ یو او دا خاوره چې کوم ده دا به چېرته هم چې دی موږ بیا هغه حالاتو له نه ورکوو کوم چې په 2007-8-9 کې په موږ باندې راغلي وو.